د طبعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداري عمومي رئیس مولوي نورالدین ترابي تورخم کې له عمري پنډغالي څخه لیدنه وکړه. نوموړي په پنډغالي کې د بېلابېلو خدماتو ارزونې ترڅنګ هلته د یو ځانګړي کمپ د جوړېدو پرانسته هم وکړه. نو دلته چې راغلي موږ غواړو چې د ځان لپاره د حوادثو د ادارې لپاره جلا مستقل کیمپ جوړ کړو. هغه 300 خیمې غوښتي، 1500 غوښتي، 1000 خیمې غوښتي چې هغه یو داسې معیاري کیمپ جوړ کړو. د 4 مؤسسو د ماینو د مؤسسو انجینران هم راسره راوستلي دي چې هغه د خیمې پر هغه خپل معیار په سټنډرډ شکل باندې نصب سي. خیمې مو راوړي دي او سیار تشنابونه هم ورته جوړ کړو او د اوبو دپاره ټانکۍ جوړې کړو. د دواو طریقه، د لمانځو طریقه، ټوله کشني کمیټې د خپل کیمپ دپاره، یو د عمومي کیمپ دپاره کمیټې دي، موږ د خپل کیمپ دپاره بیا کمیټې جوړې کړو. کوم مواد چې راځي، خوراکي مواد او د مهاجرینو که 1 شپه تېري که 2 شپې تېري چې هغه په صحیح طریقه سره خوراک ورته برابر کړو. مولوي نورالدین ترابي راستنېدونکو هیوادوالو لپاره غوره خدماتو ته په اشارې وویل د امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ د بېلابېلو وزارتونو څخه ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې هلته له میشتو کډوالو سره د نړیوالو اصولو په رڼا کې چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د افغان کډوالو د جبري شړلو لړۍ پیل کړې ده چې تر اوسه پورې ګڼ هیوادوال د تورخم له لارې هیواد ته راستانه شوي دي.